د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د داعش د خراسان څانګې مشر شهاب المهاجر تېره شپه د اسلامي امارت د استخباراتي ځواکونو له لوري په کونړ کې وژل شوی ده. دغه راپورونه تر اوسه د رسمي مراجعو څخه نه دي تصدیق شوي، خو ځینې نارسمي سرچینو د خبر تایید کړی ده چې د خراسان لپاره د داعش مشر شهاب المهاجر تېره شپه په کونړ کې وژل شوی ده. له دې څخه وړاندې په مختلفو عملیاتو کې د داعش د سیمې په کچه مهم مشران له منځه تللي وو، چې پکې د داعش د جنګ د امیر، همدا ډول د دوی قاضي او ځینې نور لوړپوړي مشران شامل وو. د دې ترڅنګ شهاب المهاجر له دې څخه وړاندې چې د داعش مشر سي، د امرالله صالح د ځانګړي ګارد یو عسکر و. همدا ډول د شهاب المهاجر هغه کارت هم نشریږي چې د امرالله صالح له لوري ورته ورکول شوی ده. داسې اټکل کېږي چې داعش او مقاومت په نوم باغیان ډېر نږدې اړیکې لري، او هغه بریدونه چې د داعش په نامه کېږي د مقاومت ډلې له لوري تنظیمیږي او دوی ته مالي امکانات هم برابریږي. یو میاشت وړاندې د شهاب المهاجر یو غږیز پیغام خپور شوی و. په دغه غږیز پیغام کې شهاب المهاجر شکایت کړی و چې ټول مشران یې له لاسه ورکړل او د ګوتو په شمار یو څو مشران ورپاتې دي چې هغه هم په ډېر خطر حالات کې دي. دوی چې هر څومره تدبیر وکړي خو بیا هم په خپل تدبیر کې ناکامیږي. د شهاب المهاجر له هغه غږیز پیغام څخه ناهیلي له ورایه څرګندېدله. هغه همدا ډول ویلي وو چې خپلو کشرانو ته د دوی د تلفاتو او ناکامیو په اړه نه وایي، ځکه بیا پکې شکست رامنځته کېږي. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی ده. د اسلامي پراختیایي بانک له لوري د افغانستان له خلکو سره مرسته شوې ده. د افغانستان د مالیې وزارت په یو اعلامیه کې د اسلامي پراختیایي بانک د مرستې څخه مننه کړې ده. په دغه اعلامیه کې چې د مالیې وزارت له لوري خپاره شوې ده داسې راغلي دي: اسلامي پراختیایي بانک د افغانستان لپاره د بشرپالو مرستو صندوق له لارې 8.1 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 6 نړیوالو بنسټونو سره د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د خوړو خوندیتوب، د پاکو اوبو د رسولو، روغتیا او کرنې په برخه کې د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي دي. د مالیې وزارت د اسلامي همکاریو سازمان، د اسلامي پراختیایي بانک د اسلامي همکاریو سازمان غړي هیوادونو د دغه نیک اقدام څخه هرکلی کوي او ستاینه یې کوي، او د افغانستان له خلکو سره د بشرپاله او سخاوتمندانه مرستو څخه یې مننه او قدرداني کوي. د مالیې وزارت له هغو ټولو بنسټونو څخه چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي تمه لري چې د ټولنې د واقعیتونو لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د دغه وزارت سره په همغږۍ پروژې طرح او ډیزاین کړي، ترڅو په شفاف ډول پلي او د خلکو شته ستونزې په حقیقي ډول حل شي. همدا ډول په اوس وخت کې هغه مرستې چې د نړیوالو بشرپاله صندوقونو له لارې افغانستان سره کېږي تر ډېره داسې مرستې دي چې کومه آینده نه لري. دغه مرستې که چیرې په داسې اساسي کارونو لګول شوي وای چې د اوبو رسولو پروژې، د خوراکي موادو د خوندیتوب او همدا ډول په افغانستان کې د ځینې نورو زیربنایي کارونو په کولو دغه مرستې مصرف شوي وای، نو له یو خوا به د افغانانو د پاره یو داسې کار و چې آینده به یې درلودله. که چیرې دغه سازمانونه د ځینو افغانانو سره مرسته کوي ښه خبره ده، خو هغه مرستې چې په اوس وخت کې د دغه سازمانونو له لورې توزیع کېږي ډېرې بې ګټه دي، ځکه که یو چا ته یو وخت اوړه ورکول شي، غوړي ورکول شي یا نور خوراکي توکي ورکول شي هغه به خلاص شي، خو دغه شخص له یو خوا نه داسې اموخته شو چې سوالګر اموخته شو، ځکه هغه کار ته زړه نه کېږي، د همدغه مرستو په تمه به پروت وي او نور کار به نه کوي، ځکه دته تیاره مرسته رسیږي، خو کله چې دغه مرسته بیا پې ودرېږي نو چغې به وهي چې هله مړ شوم، غریبي ده، خو دا به هغه مرستو سوالګر اموخته کړی وي او له کار څخه به یې ویستلی. خو که چیرې دغه مرستې په داسې پروژو ولګول شي چې د دغه پروژو ګټه عمل منفعه وي او ټولې ټولنې ته یې ګټه رسیږي، له یو خوا به دغه خلک چې په ټولنه کې اقتصادي وضعیت کمزوری ده په سوالګرۍ ناموخته کېږي، همدا ډول دوی سره به دا روحیه پیدا شي چې خپل رزق د کار کولو له امله او د کار کولو په وسیله وګټي.
همدا ډول د دغه پروژو د تطبیق سره به په ټولنه کې ډېر خلک په کار وګمارل شي. د ټولنې خلکو ته به په دوامداره ډول د دغه پروژو له لارې ګټه ورسیږي، چې په دې توګه دغه مرستې افغانانو ته په څو چنده ګټورې تمامیږي. خو په اوس وخت کې چې کوم ډول مرستې کیږي تر ډیره بې ګټې دي او تر ډیره د فساد ځینې نښې او علایم هم پکې شته ده. ځینې داسې کسان چې هغه په دغه مؤسساتو کې خپلوان ولري یا هم یې واسطه قوي وي، خپل داسې ملګري یا خپلوان لیکي چې د هغوی اقتصادي وضعیت ښه وي او هغوی ته دغه مرستې وشي. که چیرې دغه مرستې په سمه توګه ولګول شي نو دغه مشکل څخه به هم خلاص شي او حق به حقدار ته ورسیږي. ځکه که یو څوک کار کوي نو هغه معلومدار ده چې دغه کار په مقابل کې ورته پیسې ورکول کیږي. خو که چیرې بې کاره دغه پیسې ورکول کیږي نو ډیر خلک به د دې لپاره کوشش کوي چې یو ورځ راشي مرستې واخلي او نور بیا قرار کینی. په همدې حال کې د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د کورنیو په ځانګړې توګه د میرمنو د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا په موخه د کورنۍ بڼ په نوم د یو ټولګټې پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوې ده. د چارواکو په خبره چې په یاده پروژه 9 جریبه ځمکه کې د 50 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي، چې یوه برخه به یې د مسلکي زده کړو لپاره 7 ښوونیز ټولګي او بله کې به د 20 صنایعو هټۍ او د میرمنو لپاره یو رستورانت جوړ شي. دوی زیاتوي چې دغه پروژه کې به د ښځو لپاره د مسلکي او کوچنیو سوداګریو د زده کړو زمینه هم برابریږي. په همدې حال کې د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د مالیې وزارت اړوند 12 دولتي شرکتونه بیرته فعال کړي دي. دغه دولتي شرکتونه د بلخ د پنبې او نباتي غوړیو دولتي شرکت، د افغانستان د نفت او ګازو دولتي شرکت، د ارزاقو دولتي شرکت، د کندهار د وړینې نساجۍ دولتي شرکت، د ملي بس دولتي شرکت، د بلخ د سیلو دولتي شرکت، د افغان کارت دولتي شرکت، د لاسي صنایعو د پراختیا دولتي شرکت، د مرکزي سیلو دولتي شرکت، د هلمند د بست د پنبې او نباتي غوړیو شرکت، د هرات د سیلو دولتي شرکت، د کندوز د سپینزر دولتي شرکت، د بلخ د پنبې او نباتي غوړیو دولتي شرکت. د هغه 12 شرکتونه دي چې د اسلامي امارت د حاکمیت څخه وروسته بیرته فعاله شوي دي.